अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ستاسو کشر سیف الله شاه یم د ستورو ټي وي سره حاضر یم ملګرو د سیلاب حوالې سره به خبرې اترې کوو. تاسو ته زه دا ویډیو لګوم دا لږ وګورئ. والله دا ویډیو مې وکته نو زړه یې راله ودرېدل چې مونږ خو یو ګناهګار او د الله پاک ډېر نافرمانه بندګان یو، نو مونږ ته به څه صبر وکړي. تاسو د جومات دا ویډیو وکته والله چې ډېر زیات یې خفه کړمه چې د الله پاک کور په دې سیلاب کې راغورځېږي، نو ما ورته ګناهګار خو زمونږ خو هېڅ عملونه نشته، نو مونږ به ورته څه ټینګ شو چې د الله تعالی کور په دې سیلاب کې لاړو او دغه شانتې ځناور بې ګناه په دې سیلاب کې لاړ غرق شو. نو الله تعالی دې ما او تا ته د نیکو هدایت وکړي. ملګرو ما او تا خو ډېر ګناهګار یو، مونږ به تاسو خو هېڅ عمل نه دی کړی، مونږ به الله ته څه عمل ښایو. او ملګرو ډېر سخت وخت یې هغه چې کله وګورې چې تا ته خپل مرګ ښکاري او چې زه ور روان یم او زه به اوس مړ کېږم، دغه ډېر سخت ټیم وي. او مرګ خو هر چا له شته، مړ کېږو به ټول او ټول به دنیا نه ځو، فاني دنیا ده. خو چې کله خپل مرګ ووینې او کله د دنیا نه ځې نو دغه ډېر سخت وخت وي. الله تعالی دې راته اسانه کړي. نو ملګرو د نیک عملونه او نیک کارونه منځونه پټیم، نو که بیا مرګ رام شي نو اوس چې کوم علما دي بزرګان دي هغوی د مرګ نه هېڅ چېرې نه یېرېږي، خو دا ما ورته عملونه کمزوري دي او موږ د مرګونو نه یېرېږو. ملګرو خبره ډېره نه اوږدومه، اوس مانې اجازت راکړئ چې کوم نیو ویډیو راځي او نیو خبر تاسو ته به دې چینل نه میلاویږي. او اوس مانې اجازت راکړئ ستاسو کشر سیف الله شاه.